یو بل جرم دی چې دنیا کې هغه ډېر په بې باکۍ باندې کیږي په میدان حشر کې د هغې بدترینه سزا ده هغه د مسلمان وینه تویه کول. نن تاسو ګورئ دنیا کې د مسلمان د وینې قیمت نشته. په معمولي 11 روپو باندې خلک د مؤمن وینه تویه کوي، په یو لویش ځمکه باندې تویه کوي، په معمولي خبره قرضدار باندې د مؤمن وینه تویه کوي، او په ډېره معمولي خبره د مسلمان وینه ورته ډېره سپکه ښکاري، هیڅ قیمت ورته نه لري. حال دا دی چې دا هغه بدترین جرم دی چې رب کائنات د دې په باره کې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. چا چې مؤمن قصدا قتل کو، قصدا قتل کو، په هغه باندې د الله غضب دی، د الله لعنت دی، هغه انسان ابدي جهنم دی، همیشه دپاره جهنم کې پروت دی. الله د هغه دپاره لوی عذاب تیار کړی دی. د مسلمان د وینې د څښلو نشه انسان چې ستا نشه دا ګرځېدلې ده چې د مسلمان وینه تویې کوې او بیا په دې خبره دې سوچ او فکر باندې چې زه به د مسلمان وینه تویې کړم که جنتي او جنت ته به لاړ شي او که جهنمي او جهنم ته به لاړ شي. دې کې هیڅ شک نشته چې هغه به یا جنت ته ځي او یا جهنم ته. د هغه ځای خو معلوم نه دی، خو ستا ځای موږ ته قرآن راښودلی دی چې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا معمولي خبره نه ده ورونو، د یو مسلمان وینه توی کول په ناروا باندې زما قدرمنو عزتمندو ورونو د ټولې دنیا د ړنګېدلو نه الله ته لویه خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل امرئ مسلم. دا ټوله دنیا که ړنګ شي، دا ټوله دنیا که درهم برهم شي، الله ته دومره ګرانه مسله نه ده، ډېره معمولي ده، خو چې یو مسلمان قصدا قتل شي دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه. په دې بنیاد رب کائنات هم د قیامت په ورځ باندې اولنۍ فیصله د دې کوي. فرمایي نبي علیه السلام اول ما یقضى یوم القیامة بین الناس فی الدماء، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، اولنۍ فیصله به د وینو کېږي. ځکه دا څه معمولي خبره نه ده، بلکې که یو سړی د مسلمان په وینه کې نمایي کلمه هم استعمال کړي، نمایي کلمه اقتلم نه ویلی، اوخې ویلی، اوق داسې نه ویلی چې اوجنا، بلکې اوج ویلی، اوج هم د ده په تندي به د قیامت په ورځ باندې لیکل شوي آیس من رحمت الله. دا د الله د رحمت نه ناامیده دی. د دې روایت تایید قرآن کې دی، ځکه الله وایي وغضب الله علیه. دا د الله د رحمت نه ځکه ناامیده دی چې الله پې غضب نازلی. سخترین فیصله به په ورځ د قیامت د داسې بندګانو وي. حدیث کې راځي یجیع المقتول یوم القیامة بالقاتل ورأسه وناصیته بیده واوداجه تشخب ویقول یا رب هذا قتلنی حتی یدنیه من العرش. قیامت په ورځ باندې به قاتل را روان، مقتول را روان وي. قاتل گریوان، قاتل دا تندی او د هغه د تندي یختان او سر به په لاس کې نیولی، سر خپل مقتول به د الله په وړاندې باندې حاضر کی، عرش ته به نږدې کې او به وایي چې یا الله زه دې قتل کړی یم، زه دې قتل کړم. دا څه معمولي خبره نه ده. د مؤمن قدر و عظمت و شرف الله ته د خانه کعبې نه ډېر اوچت دی، ځکه د خانه کعبې صرف عزت لوټ کول حرام دي، د مؤمن عزت لوټ کول حرام، وینه لوټ کول حرام، او د هغه مال لوټ کول حرام دي. په سمه چمانې قدم واخله. هر کار نه د هرې فیصلې نه مخکې لږ سوچ کوه. هره فیصله په جذباتو باندې مه کوه چې خپلو کشرانو ته وایې چې د دې د دشمنۍ پروا نه لرم، قتل یې کوي.
ولې که د قیامت غم در سره یو حشر میدان ته د حاضرېدلو ایمان او عقیده دې وي په دې سختترینه ورځ به د مسلمان د وینې څنګه جواب ورکړې نو ډېر بدترین حالت د هغې انسانانو دی چې هغوی د مسلمان وینه توی کوي